بقره مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الف لام میم دا د الله کتاب دی په دې کې هیڅ شک نشته هدایت دی د هغو پرهیزګارانو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي لمونځ قایموي کومه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه یې د خدای د رضا په خاطر لګوي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی قرآن او کوم کتابونه چې له تا نه مخکې نازل کړی شوي وو پر هغو ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون داسې خلک د خپل رب له لوري په سمه لاره دي او همغوی بری موندونکي دي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون کوم کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړو هغو ته یو شان ده که ته هغوی وویروي یا یې ونه ویروي په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله د هغوی په زړونو او د هغو پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ځینې خلک داسې هم شته چې وایي موږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون غول الله او مؤمنانو سره غولونه راخیستي خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغو سره د دې شعور نشته في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون د هغو په زړونو کې یو ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیاته کړه او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب دی وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مه کوئ نو هغوی همدا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون پام ولرئ په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون او کله چې هغو ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی هماغسې تاسې هم ایمان راوړئ نو هغوی هم دا ځواب ورکړ چې آیا موږ د کم عقلانو غوندې ایمان راوړو پام لرئ په حقیقت کې خو دوی په خپله کم عقلان دي خو دوی نه پوهېږي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا
يستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی او کله چې په ګوښه ځای کې له خپلو شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسې سره یو او په دې خلکو ملنډې وهو. الله په دوی ملنډې وهي او دوی ته په خپله سرکشۍ کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې ګمراهي اخیستې ده خو دا تجارت د هغو لپاره ګټور نه دی او دوی هیڅکله په سمه لاره نه دي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټوله شاوخوا رڼا کړي نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پرېږدي چې په ترږمیو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي دوی اوس نه راګرځي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له آسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړه سهار او برېښنا هم ده. دوی د برېښنا د کړه سهار په اورېدلو د خپلو ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي او الله دا د حق منکران له هرې خوا راایسار کړي دي. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. له برېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوزوي. کله چې یو څه رڼا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي او کله چې ترږمۍ پرې خورېږي نو ټپ درېږي. که د الله خوښه وای نو له هغو نه به یې د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای. په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای خلکو د خپل هغه رب بندگی غوړه کړئ چې ستاسې او له ستاسې نه د مخکنیو تیرو شوو خلکو ټولو هستوونکی دی. ستاسې د نجات هیله یوازې په همدې توګه کېدی شي. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هماغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې ځمکه فرش وغوړوله اسمان یې چت جوړ کړ له پاسه یې اوبه راوورولې او په هغو سره یې هر ډول حاصلات راوویستل تاسې ته یې روزي ورسوله. نو کله چې تاسې په دې پوهېږئ نو نور د الله سیالان مه انګېرئ. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. او که تاسې په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې موږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زموږ دی که نه نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ خپل ټول هم فکران راوبولئ
یوازې الله پرېږدئ، نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ. که تاسې رښتیني یاست نو دا کار وکړئ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. خو که تاسې دا کار ونه کړه او یقیني ده چې هیڅکله به یې ونه شئ کړای، نو وویرېږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او ای پیغمبره، کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل، هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې ویالې بهیږي. د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي. کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړه شي، نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه. د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسېږي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو الله لدينا هیڅکله شرم نه کوي چې د میاشتې یا لدينا هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي. کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي، هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی. او څوک چې منونکي نه دي، نو هغوی د دې مثالونو په اورېدلو دا وینا کوي چې له داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی. په دې شان الله په همدې یوه خبره ډېر خلک په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډېرو ته سمه لاره ښیي، او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړونو وروسته ماتوي، الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي. په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تاسې څنګه له الله سره د کفر چلند غوره کوئ؟ په داسې حال کې چې تاسې بې روحه وئ، هغه تاسې ته ژوند درکړ، بیا همغه ستاسې ساه اخلي، بیا همغه دوهم ځل تاسې ژوندي کوي، بیا د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هماغه ذات دی چې هغه ستاسې لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل، بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اسمانونه یې برابر کړل او هغه د هر شي علم لري. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او بیا لکشان هغه وخت په زړه کړه چې کله ستا رب پرښتو ته ویلي و چې زه په ځمکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی هغه عرض وکړ آیا ته په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکې چې د هغې نظم خراب کړي او وینې تویې کړي ستا له حمد و ثنا سره تسبیح او ستا لپاره سپېڅلې ستاینه خو همدا مونږ کوو. الله وفرمایل زه پر هغه څه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. له وروسته الله آدم ته د ټولو شیانو نومونه وښودل بیا یې هغه پرښتو ته وړاندې کړل ویې ویل که ستاسې دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفه په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نومونه وښیي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عرض وکړ له نیمګړتیا نه پاک خو یوازې ستا ذات دی موږ خو صرف دومره علم لرو چې تا موږ ته راکړی دی په حقیقت کې په هر څه پوهېدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه کله چې هغو ته د هغو ټولو نومونه وښودل نو الله وفرمایل ما تاسې ته نه ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهېږم چې له تاسې نه پټ دي څه چې تاسې ښکاره کوئ هغه هم ماته معلوم دي او څه چې تاسې پټوئ پر هغو هم زه پوهېږم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. او کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړئ نو ټولو سرونه ښکته کړل خو ابلیس انکار وکړ هغه د خپلې لویۍ په غرور اخته و او د نه منونکو له ډلې څخه شو. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او بیا موږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږئ او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ خو دې ونې ته پام مه ورګرځوئ که نه نو په تېرې کوونکو کې به وشمېرل شئ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې واړول او له هغه حالت نه یې ویستل چې هغوی پکې وو. موږ امر وکړ چې اوس تاسې ټول دې ځایه کوز شئ تاسې یو د بل دښمنان یې او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تېرول دي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نو آدم له خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې او پروردګار یې د هغه توبه قبوله کړه بېشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
مونږ وویل چې تاسې ټول دې ځای کوز شئ بیا چې تاسې ته زما لخوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغو باندې به څه ویره او غم نه وي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون او څوک چې د دې منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګيري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به هغوی همیشه اوسیږي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ای بني اسرائیلو لږ پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسې مې لورولی لما سره چې ستاسې کوم تړون هغه تاسې سرته ورسوئ نو زما چې له تاسې سره کوم تړون هغه به زه ترسره کړم او یوازې له ما نه وویریږئ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون او ما چې کوم کتاب لېږلی دی پر هغه ایمان راوړئ دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسې سره له پخوا نه موجود و د دې عمله تر ټولو د مخه تاسې ورڅخه انکار مه کوئ په لږ بیه زما آیاتونه مه خرڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون باطل ته د حق جامه مه راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مه کوئ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لمونځ قایم کړئ زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسې هم له هغو سره ټیټ شئ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون تاسې خو نورو ته د کې لارې غوره کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هېروئ په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون فالصبر او المنزه د الله مرسته وغواړئ په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډېر سخت کار دی مګر په طاعت کوونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کېدونکي او د همغه لوري ته ورګرځېدونکي دي د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې رانازله شوې ده 286 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اورئ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسې پیرزو کړی او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسې ته فضیلت درکړی واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون او له هغې ورځې وویرېږئ چې هلته هیڅوک هیڅ چا ته یوه ذره په درد نه خوري نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنله شي نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم یاد کړئ هغه وخت چې مونږ تاسې ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ هغو تاسې په سخت عذاب کې اخته کړي وئ
ستاسې زامن یې حلالول او ستاسې لوڼې یې ژوندۍ ساتلې او په دې حالت کې ستاسې د رب له لوري پر تاسې لوی ازمویښت وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. دریاد کړی هغه وخت چې ستاسو لپاره مو سمندر څیرې کړ نو تاسې مو وژغورلی او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. دریاد کړی چې کله مونږ موسی د 40 شپو ورځو په قرارداد راوغوښت نو تاسې د هغه په شا خوسکای په خدایي ونیو په هغه وخت کې تاسې له حده ډیر زیات تیری کړی خو د هغې له پاسه هم مونږ تاسې ته عفو وکړه چې ښایي اوس شکر کوونکي اوسئ. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. یاد کړئ چې په همغه وخت کې چې تاسې دا ظلم کاوه مونږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ څو تاسې د هغه په وسیله سمه لار ومومئ. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. دریاد کړی چې کله موسی علیه دې نعمت سره درستون شو نو خپل قوم ته وویل چې ای خلکو تاسې په خدایي سره د خوسکي په نیولو په خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو تاسې د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ. په همدې کار کې ستاسې د خالق په وړاندې ستاسې ښه توب دی. په هغه وخت کې ستاسې خالق ستاسې توبه قبوله کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. در په زړه کړئ هغه وخت چې کله تاسې موسی ته ویلي وو چې موږ به ستا په خولو تر هغه باور ونه کړو تر څو چې په خپلو سترګو په څرګنده توګه خدای له تا سره په خبرو کولو ونه ویل. هغه وخت تاسې په رڼو سترګو کتل چې یوه قوي صاعقه درته راغله. تاسې بې روحه غورځېدلي وئ مګر بیا موږ ژوندي راپاڅولی. په کار ده چې له دې ښېګڼې وروسته تاسې شکر وباسئ. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مونږ ورېځ پر تاسې سوری کړ د من او سلوا خواړه مو درته برابر کړل او تاسې ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسې ته روزي کړي دي هغه خورئ. خو ستاسې پخوانیو چې څه وکړل هغه پر مونږ ظلم نه و بلکې هغو خپله پر خپل ځان ظلم وکړ. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. او یاد کړئ چې کله موږ ویلي وو چې دې کلي ته چې ستاسې په مخ کې دی ننوځئ د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغسې په خوند وخورئ مګر د کلي په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځئ او ووایئ یا الله زموږ ګناوې وبخه موږ ستاسې خطاګانې در بخو او په نیکوکارانو به لا زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. کومه خبره چې ویل شوی و ظالمانو هغه بدله کړه نور څه وکړل په پای کې موږ په ظلم کوونکو له اسمانه عذاب نازل کړ
دا سزا د هغو نافرمانیو وه چې هغو کولې. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبو غوښتلې، نو موږ وویل چې په فلاني تیږه باندې په خپله همسا ګزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینې وخوټېدې او هره قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبو واخلي. په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لوري درکړای شوې روزي وخورئ وڅښئ او په ځمکه کې ورانی مه کوئ. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هغه وخت در یاد کړئ چې تاسې ویلي وو چې ای موسی موږ په همدا یو ډول خوړو صبر نشو کولی. له خپل رب نه دې وغواړه چې موږ ته د ځمکې حاصلات تره بادرنګ غنم نسک او پیاز راکړي. نو موسی وویل آیا د یو غوره شي په ځای تاسې د کم ارزښته شیانو اخیستل غواړئ؟ ښه نو کوم ښار ته لاړ شئ، څه چې غواړئ هلته به یې ومومئ. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري بېوزلي او بده ورځ ورباندې راغله او د خدای په قهر اخته شول. دا یې نتیجه وه چې هغو د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحقه وژلو یې لاس پورې کړ. دا یې نتیجه وه د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شرعیت له پولو نه پرله پسې پښې اړولې. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باور ولرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي یا یهودیان وي عیسایان وي یا صابیان وي نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. او در یاد کړئ هغه وخت چې کله موږ د تور غر پر تاسې پورته کړی او له تاسې نه مو تعهد اخیستی او ویلي مو چې کوم کتاب چې موږ درکوو هغه په کلکه ساتنه واخلئ او په هغه کې درج شوي حکمونه او لارښودنې زده کړئ. په دې وسیله هیله کېدای شي چې تاسې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړای شئ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وله هغه وروسته تاسې له خپل لوز نه واوښتئ. د دې له پاسه هم د الله مهرباني او رحمت ستاسې ملګرتیا پرې نه ښوده، که نه نو تاسې تباه کېدئ. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا
ما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. او تاسو د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یې چې د شنبې په ورځ تیری کړی. مونږ هغو ته وویل چې بیزوګانې شئ او په داسې حال کې اوسئ چې له هرې خوا در باندې نفرین او لعنت وي. په دې ترتیب مونږ د هغو عاقبت د هغې زمانې او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده. 286 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 18 آیت څخه اوري. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی خپل قوم ته وویل چې الله تاسو ته د یوې غوا د ذبح کولو امر کوي. او ویل آیا ته له موږ سره مسخري کوي؟ موسی وویل زه له دې نه خدای ته پناه ور وړم چې د جاهلانو له ډلې څخه اوسم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ویل خنو له خپل رب نه دی وغواړه چې مونږ ته د هغې غوا څه تفصیل وکړي. موسی وویل الله لارښودنه کوي چې هغه داسې غواوي چې نه زړه وي نه وړه بلکې د منځني عمر لرونکي وي. نو څه چې درته امر کیږي هغسې وکړئ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. خو بیا وویل خپل رب نه دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي. موسی وویل هغه وایي چې داسې تکه ژیړه غوا دې وي چې لیدونکي یې په لیدو خوشحاله شي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بیا یې وویل خپل رب نه دې ښه څرګنده پوښتنه وکړه چې راوښیي څنګه غوا مقصد ده. موږ د هغې په سمه پېژندنه کې په اشتباه کې لوېدلي یو. که د الله اراده وشي موږ به هغه ښه وپېژنو. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسی جواب ورکړ چې الله وایي هغه داسې غوا ده چې زحمت یې نه دی ایستلی نه یې ځمکه کوربه کړې نه یې ارهټ ګرځولی روغه رمټه او بې داغه ده. نو هغو نارې کړې چې هو اوس دې سمې نښانې راوښودلې بیا یې هغه ذبح کړه که نه نو د دې کار کوونکي نه وو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. او تاسې ته هغه پیښه یاده ده چې کله تاسې څوک وژلي وو بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل باندې مو د وژلو تور وایي او الله څرګندونکی دی د هغه چې تاسو یې پټوئ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوي په جسد هغې یوه برخه ووهئ. وګورئ دغسې الله مړي ژوندي کوي او تاسې ته د خپل قدرت نښانې درښیي تر څو وپوهیږئ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
وما الله بغافل عما تعملون. خو د دغه ډول نښانو له لیدلو وروسته هم په پای کې ستاسې زړونه سخت شول، د تیږو په شان سخت، بلکې له هغو نه هم څه زیات سخت، ځکه ځینې داسې تیږې هم شته چې له هغو نه چینې راوځي، بهیږي، ځینې چوي او اوبه ترېنه راوځي، او ځینې د خدای له ویرې لړزیږي، رالویږي. الله ستاسې له کړو وړو نه ناخبره نه دی. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ای مسلمانانو، آیا اوس تاسې له دې خلکو نه دا تمه لرئ چې دوی به ستاسې په بلنه ایمان راوړي؟ په داسې حال کې چې له هغو نه د یوې ډلې دا عادت ګرځېدلی دی چې د الله کلام واوري او بیا پر هغه باندې له پوهېدو او ادراک سره سره په آګاهانه توګه په هغه کې تحریف کوي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. او په محمد رسول الله باندې له ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې موږ هم هغه منلی دی، او کله چې په خپلو منځو کې یو له بله سره په ګوښه کې خبرې اترې کوي نو وایي چې احمقان شوي چې دوی ته هغه خبرې ورښیي چې الله تعالی تاسې ته درښودلي دي، تر څو چې ستاسې د رب په وړاندې ستاسې پر خلاف د دلیل په توګه وړاندې کړي. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. او آیا دوی نه پوهیږي چې څه چې دوی پټوي او څه چې ښکاره کوي الله له ټولو خبرونه خبره دی؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. په دوی کې یوه ډله د امیانو ده چې په کتاب نه پوهیږي، په بې اساسه امیدونو او هیلو یې تکیه کړې ده او په انګېرنه او ګمان روان دي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده، 286 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه